أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله. أما بعد، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأيضا قال الله عز وجل في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الآية. وأيضا قال الله عز وجل في مقام آخر: وإذ أخذنا ميثاق النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابرو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تولي بلا درود شريف وایست. اللهم صل على زما خپل خو غوښتنه دا ده چې دغه ملګري چې د اکثر ویډیو کوي چې دا بندي کړي او د تصویران ډیر نه واخلي. بغیر له ضرورته خو موږ پر دې اتفاق لرو چې دا شان جایز نه دي. نه تصویر روا دي، نه ویډیو روا ده. د روایش قایلین یې موږ نه یو. او حضرت شیخ صاحب مبارک چې راتلی هغه ملګري ته دا وویل چې زما د تګ شرط دا دی چې دا شان به نه وي. نو دا خو یو د رحمت مجلس دی. یقینا ما خپله خو شیخ صاحب مبارک ته مې وویل موږ زه خو نه وایم چې دا ویډیو وي روا دي یا تصویران. زه د دې د نه جواز قایل یم. البته د بعضې ضروراتو په خاطر باندې دونه قدر چې هغه ضرورت په پرسي، نو د فقهاو د دې عامې قاعدې په خاطر چې الضرورات تبیح المحظورات په دغسې اندازه کې که یو څوک یې ګوري، یو خدمت به وکړي چې یو عام خلک یې وګوري، یو څه به لار ده، یو میږي لار به د پښتنو پر چمره ته پیدا سي. نور چې دا دغسې تصویران اخلو یا بې ځایه ویډیو وي، دا خو ښه کار نه دی، ناجایزه کار دی، ناروا کار دی. به چې عام په دې محفل کې بغیر له ضرورته داسې یو اعمال نه وسي. یقیني چې نوراني محفل دی، یقینا چې یو مبارک محفل دی، ځکه د هغه چا سره تعلق دی د دې محفل چې د اله العالمین د خدایي در مقام راکښته سي، د مخلوق مقام ته در د افضل و اشرف و اعظم نست. سید الرسول، سید الانس والجان، سید الخلق، سید البشر صلی الله علیه وسلم. چې د دنیا څه کمالات دي پر هغه چا تمام دي. هغه کمالات چې د مخلوق د شان سره مناسب دي هغه حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکول سوي دي. داسې کمال نسته په دنیا کې چې د مخلوق د شان سره مناسب وي او په دې کې د په کامله طریقه نه وي، په هغه طریقه سره چې بل چاته بیانو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ پوښتنه ځینې کوي. زه به انشاءالله د وخت لحاظ هم وساتم، خو ملګرو ډېره غوښتنه راسه وکړه د مختلفو شیانو، لږ لږ به پر مختلفو شیانو وږغېږم. د دې شیخ صاحب مبارکو د دې علماو چې ناست دي د هغو په مخ کې د بې ادبي معافي زما خبرې د عامو خلکو ته دي. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه حضرت جابر رضی الله عنه روایت نقل کوي. حضرت جابر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي: کم شی اول پیدا سوی دی د اله العالمین د وجود څخه ما سوا په مخلوق کې اول چیز پیدا سوی دی.
اول چې مځکې اسمانونه نه وه، ورځ شپه نه وه، لمر و سپوږمۍ نه وه، جنت و دوزخ نه و، لوح و کرسي نه وه. ابتدا په مخلوق کې د چیش څخه وسوله. د مصنف د عبدالرزاق په روایت باندې زموږ جمهور علماء کرام دا روایت بشي، خاص کر مولا علی قاری رحمه الله المورد الروی کې پر دې تفصیلی بحث کوي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اول ما خلق الله نور نبیک یا جابرو، اول چې اله العالمین پیدا کړي در هر څه مخکې ټول مخلوق کې هیڅ نه وه، ستاسو د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نور دی چې الله پیدا کړی دي. اول د ټول دنیا اشیاء مولا علی قاری رحمه الله د لیبیا پر دې تفصیل کوي چې څه مخلوقات دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور حصہ ورسېدلې د هغه د نور پیدا دي. ابتدا کې د رسول علیه السلام نور پیدا شوی دی. امام نابلسی رحمه الله حدیقة الندیه کې په اخر کې د حدیقة الندیه چې زم د طعام د کثرت طعام ذکر کوي دغه روایت نقل کوي، بیا لیکي هذا حدیث صحیح، حدیث صحیح دی. چا چې جرح پر کړي دي د هغو جرح بې ځایه دی. روایت بالمعنا د دې حدیث کې د هیچا قیل و قال نسته. مولانا عبدالحی لکنوی رحمه الله مجموعة الرسائل کې هم دا روایت رخلی، بیا لیکي چې روایت بالمعنا د دې حدیث کې د چا مقال نسته چې اولا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور مبارک پیدا شو، در د مخکې شی نو پیدا شو. یو روایت مولا علی قاری رحمه الله داسې ذکر کوي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دنیا در ټول مخلوقاتو مخکې 14,000 کاله مخکې زما نور پیدا شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نور وروسته 14,000 کاله بعد بیا دنیا وجود پیدا کړی دی، مخلوق پیدا شوی. او زه خو دا خبره کله کله مجلسو کې کوم چې ګوره دا دلیل د دې دی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نورانیت په هغه کې محسوس و، حسي نور و، خالی معنوي نور نه و. موږ بعضې ملایان خو د دې زمانې ملایان په دې مسله کې خبرې کوي لقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. اله العالمین وی تاسو ته د اله العالمین د خوا یو نور راغلی دی، یو کتاب راغلی دی. د نور څخه مراد اکثر مفسرین وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د کتاب څخه مراد قرآن دی. څوک چې وی د نور څخه مراد اسلام دی یا کتاب ځینې اخلي، امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې در دغه آیت لاندې دا قول اشد ضعیف بللی دی. هغه وی دا د بل تفسیر د نبی علیه السلام څخه غیر بل تفسیر چې څوک دا ضعیف دی په اشد ضعف سره. حوالجات پر دې شانو ډیری خو مختصر د خبره کوم. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت مبارکه څخه چې لقد جاءکم من الله نور قوي تفسیر هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځینې مراد دی. نو بیا بعضې علما چې دا مني چې رسول علیه السلام مراد دی، بیا وایي چې د نبی علیه السلام خو نور وو، خو نور په معنا د هدایت دی، معنوي نور و حسي نه و. زه د دې خبرې سره اتفاق نه لرم، کار چا کړی د زما ورسره اتفاق نشته. زما خپل تحقیق ماته دا وایي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم معنوي نور هم و چې هدایت دی، خو حسي نور هم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نورانیت په سترګو معلومېدی، اسې نه چې خالي معنوي نور. وګوره که خالص معنوي نور یې وبولې لکه دا بعضې نوي کتابونه چې پر دې باندې تللي دي، نو بیا دغه روایت چې حضرت جابر تنهو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي اول اله العالمین ستاسو د نبی نور پیدا کړی دی، نو دلته چې شو دلته خو د هدایت ذریعه نه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم، ځکه مخلوق نه و. نو بیا به دلته نور په کومه معنا اخلي. دویم مخکې هغه جمولي صاحب محترم زموږ استاذ مولوي نعمت الله نعماني صاحب درته ویله چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د 14 سپوږمۍ تم کتل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم کتل. د ډیر فکر وروسته مې دا فیصله وکړل چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم در 14 در سپوږمۍ ډیر رڼا کړې ده، کې نور حسي نه و. آیا د رسول علیه السلام رڼا څنګه ښکاره کېدل؟ دریم روایت ابن عساکر دی، امام سیوطي رحمه الله خصائص الکبرى کې باب پر دی باندې لیکي چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور په تور شپه کې ښکاره کېدی. بیا ابن عساکر په روایت کې راځي د مؤمنانو مور بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي یو شپه توره تاریکه وه، د سهار خواته نږدې وه،
ما دا ستن په لاس کې وه کار مې کوي د ستنې کار د بیبیګانو عادت و اوس هم زموږ زنانه وې کوي ستن راسه ورکه سوله رسول الله صلی الله علیه وسلم کوټې ته راننوتی داسې رڼا جوړه سول چې ما ستن ولیدله که رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ظاهري حسي نور نه وي دا رڼا د کومې خوا جوړیږي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور حسي و امام صالحی رحمه الله هغه مبارک فجامع الاثار کې پر دا باندې تفصیل پر دا مسله لیکي دغه روایت نقل کوي چې اول ما خلق الله نور نبیک یا جابرو بیا لیکي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نور په سترګو لیدل کېدی خو در سترګو پرې فرق و داسې مثال دی ګوره لکه دا به لپ لیدل کېږي خو د یوه سړي سترګې تیزې دي ښه ویني د بل سترګې کمزورې دي کمزورې ویني درجه پر درجه چې سترګې قوي کېږي رڼا قوي لیدل کېږي چې سترګې کمزورې کېږي رڼا کمزورې لیدل کېږي چې د هر چا به د ایمان څومره قوت و هغومرې قدر د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور په سترګو لیدي لہذا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دا په سترګو محسوس و حسي نور هم و معنوي نور هم و د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نه و چې خالص ذاتا نور و بشر نه و لکه دلته چې دا ګمراه فرقې بعضې دا عقیده لري دوې ډلې ګمراه سوي دي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذات په باب کې یوه ډله چې ګمراه سوې ده هغه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بشریت انکار کوي لکه په دا بریلیانو د پنجاب کې احمد یار خان نعیمي بریلوی دی هغه وایي چې الحق لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشر ویل حرام دي دا د ګمراهي عقیده ده دا د اسلام سره ټکر عقیده ده چې څوک یې لري د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر وو په نوع انساني سره بشر و په دې کې شک نه و قل انما انا بشر مثلکم قرآن په دې ګواه دی د هغه د بشریت انکار کول دا د اسلام څخه جلا عقیده ده که څوک وایي زه بشر منم خو بشر ورته ویل حرام دي په دې که کافر نسي ګمراه دی باندې وای بشر منم دیم وای بشریت منم خو بشر ورته ویل حرام دي دام د ګمراهي عقیده ده په دغه ځای کې چې زه درته وایم المورد الروي مولا علي قاري رحمه الله زموږ د مذهب عالم دی د احادیثو غټ امام دی د دغه میلاد پر مجلسو یې 400 کاله مخکې کتاب لیکلی دی پر دا مسله یې بحث کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشریت انکار کول دا ګمراهي ده ځکه قرآن په دې ګواه دی خو د بشریت منکرین دي د شنلنګوټیان دلته بیا په دا بغل کې نور ستره زموږ په جامو کې داخل خلک دا یې بیا د چا څه منکرین دي دا یې بیا د نورانیت څه منکرین دي دا بیا وایي بشر دی پر دې خوا زور دی نور نه دی دا پنجپیریان چې بولي دا وابیان چې بولي دا دلته چې د دیوبند په جامه کې ځان ته دوري دوري کوي دا بیا د نورانیت منکرین دي دام ګمراه دي ځکه د نورانیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په قرآن او په صحیح احادیثو ثابت دي دواړه عقیده ساتل چې ام بشر و ام نور دا د اهل سنت والجماعت په قوي دلایلو ثابت عقیده ده یقینا ما خو ملګرو ته طالبان ته ویل مر زموږ اسلافو چې کمې خبرې کړي دي عجیب یو مغز د دین را ایستلی دی د ائمو ما څه وخت مخکې پر دا مسئله د نور د بشر د یو چا سره خبره رالل بیا چې مې دا مسئله تتبع وکړله هغه ته مې وویل مال چې درسته دنیا را جمع کې چې ټوله دنیا قسم دی که په دین کې داسې دلایل پیدا کړي چې یا د بشریت نه پې پکښې کړي یا د نورانیت نه پې پکښې کړي چې قرآن او حدیث او صحابه کرام اجماع د امت تتبع تلاش وکړي دواړه به ثابته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اعتبار د ذات او د نوع انساني بشر خو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دغه نورانیت په د بشریت کې حلول کړی وو حسي او معنوي نورانیت پکښې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو داسې خصوصیت و چې غیر څخه د بل چاته بیا دا شی ډېر په کمه اندازه رسیږي محمد بشر ولیس کالبشر محمد یاقوت والناس کالحجر بشر و خو داسې بشر نه و لکه موږ تاسې مثال یې داسې دی لکه د یاقوت غمی او د عامې ډبرې دا غمی هم ډبره ده که نه د غمیان چې په ګوتمیانو کې دي د ځوانان چې په ګوته کې دا چیش دي د یاقوت و زمرود دا خو ډبرې دي خو دا د مانده و د کوڅې هغې هم ډبرې دي څومرې فرق دی عامه ډبرې کې ګوره نورانیت نسته خو د یاقوت په غمي کې نورانیت اوس که دې داسې شان ویله اوس که داسې حال ته رسولي یو که دې د قرآن آیاتونه ویل وایي نعوذ بالله وایي دا د بریلویانو آیت دی موږ په د قرآن پاک یو آیت دی ان الله وملائکته یصلون علی النبی په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره اعزاز دی
علامه الوسی رحمه الله دا قول نقل کوي امام شافعي رحمه الله فرمایي آدم علیه السلام ته د ملائکو په سجده کې د غمر اعزاز نه و لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې په دغه آیت کې الٰه العالمین څومره اعزاز ورکړي ځکه الله بلا کوي فرمایي زه او زما ټولې ملائکې پر رسول علیه السلام درود وایو ای د دنیا انسانانو درود پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ووایست نو موږ علما کرام د الٰه العالمین د دې امر او د اخبار په خاطر چې په مجلس کې ولاړ سي ووایي چې تاسو درود ووایست د آیت مبارک ووایي چې باره را باندې واجب سوی وایي یو چا یو ورځ خبرې راستولې وي ویل ته یو ملا ویله وایي دا څوک چې دغه آیت وایي دا د بریلویانو آیت دی دا سړی بریلوی زه وایم ان كان حب محمد صلى الله عليه وسلم ان كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان بأني رافضي امام شافعي رحمه الله ته څوک وایي د سیدانو صفتونه ډېر مه کوه بیا دې خلک شیعه بولي هغه مبارک ورته وایي که د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو محبت شیعتوب وي نو انسانانو پیرانانو ته اعلان وکړي ورته زه شیعه یم زه وایم که د الله دین بریلویتوب وي انسانانو پیرانانو ته اعلان وکړي چې موږ بریلویان موږ بریلویان دغسې ګمراهان بولو که لکه دغه د کوټې و د موسی کاروني پنجپیریان هر ځای چې وي د هر ځای چې وي موږ په دې کې چا شرم نه کړو پنجپیری او بریلوی دا دواړو دین ته ضرر رسولی دي خو زه خلکو ته دا وایم اوس موږ په دې علاقو پښتنو کې مشهوره دا ده چې د مذهب و د دین و د اسلافو دفاع دې کول وایي بریلوی نو ما سږ کال ملګرو ته که چا درته بریلوی په پښتنو کې دغه ښه سړی دی ورځي هغه ته ورځي اوس خو بریلویت خلک د اسلافو لار بولي اوس خو خلکو بریلویت زموږ مذهب په بریلویت متهم کړي دي نه کله وحاشا چې څه د قرآن او د احادیثو او د ائمو عقیده ده پر هغه باندې به درېږو د افراط و تفریط د دواړو څخه بچ مقصد د خبرې ته راځم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نوراني بشر داسې نورانیت و مولا علی قاري رحمه الله دلته دا لیکي د پر دې رساله لیکلې ده د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورانیت پر ځلېدي مخلوق نو د نورانیت ځلېدي چې کله حضرت آدم علیه السلام الٰه العالمین پیدا کړي د نورانیت د آدم علیه السلام په ملا کې واچوي د آدم علیه السلام ولاته اسماعیل حقی رحمه الله لیکلي دي شاته به ملائکې ورته ولاړې وي صفونه صفونه ملائکې به وي حضرت آدم علیه السلام پوښتنه وکړل وایي دا زما شاته ملائکې څه کوي الٰه العالمین ته ویل الٰه العالمین ورته وایي ستا په شا کې یو نور پروت دی ستا په اولاد کې یو څوک پیدا کیږي د هغه نور مې ستا شاته ورغورځولی دي ملائکې د هغه سیل ته ولاړې دي هغه نور ته ګوري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دی هغه ورته وایي یا الهي دا نور راواړوه د مخو خواته زه شرمېږم شاته مې ګرده ورځ ملائکې مولا علی قاري صاحب یې مدام شولی ده چې دونه مودې بعد راواوښتی خو اسماعیل حقی رحمه الله روایت مطلق ذکر کوي دا نور د آدم علیه السلام و تندي ته راواوښتي بیا به ملائکې ورته ولاړې وي د آدم علیه السلام تندي ته به مخامخ ولاړې وي د سیل به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورانیت وایي دا حسي نور نه دی نو چې حسي نور نه و د چشتې کتل بیا چې نبی کریم آدم علیه السلام الٰه العالمین ته فرمایي الهي نو دا خو زه نه وینم داسې ځای ته دې راواړوي په تندي کې خو زه نه وینم داسې ځای ته راواړوه چې زم د دې خپل اولاد د نورانیت څخه مشرفه سم زم هغه ته وګورم وایي الٰه العالمین هغه نور د دې دوو بټو ګوتو په نوکانو کې ور واچوي بیا به حضرت آدم علیه السلام دا ګوته ته کتل د رسول علیه السلام نور چې به ولیدي مچ به کوي پر دا سترګو بیا دا ګوتې ومږلې امام اسماعیل حقی رحمه الله زموږ د مذهب مشهور مفسر کلک عالم دی علامه کوثري رحمه الله مقالات کې د هغه ترجمه په ډېره ښه ترجمه ذکر کوي اسماعیل حقی رحمه الله فرمایي دغه وجه د چې نن په اذان کې د اشهد ان محمد رسول الله کلمه وویل سي مسلمانان دا ګوتې مچ کړي او پر سترګو یې ومږي وایي قرة عینی بیک یا رسول الله موږ خو اوس نه کوو حالانکې زموږ فقها لیکي وایي دا مستحب عمل دی پر دې باندې د چا خبره نشته چې د ابوبکر صدیق ته هو باندې موقوف دی پر دې باندې ټول علما اتفاق لري خو د مرفوعیت ډېر اقوال شته مولا علی قاري رحمه الله وایي که موقوف پر ابوبکر صدیق ته هو د عمل سي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا د اذان په وخت کې دا ګوتې مچولې پر سترګو یې مږلې زه به جنت ته شفاعت کوم جنت ته بیا یم که پر ابوبکر صدیق صاحب موقوف سي هم زموږ دپاره دلیل کفایت کوي مولا علی قاري رحمه الله موضوعات کبیر کې راخلي تاسې وګورئ دا روایت مقصد مې دا دی علامه شامي رحمه الله لیکلي دي رد المحتار کې باب الاذان کې وایي دا مستحب دي د اذان په وخت کې د تقبیل الانامل کوه علامه تحتاوي رحمه الله لیکلي دي وایي دا مستحب دي اوس که دې خلکو در مخه وکړل وایي بریلوی
وایي دا بریلوی سوی دی، وایي په اذان کې ګوتې مچي. ارشد فقها چې وایي ازا خودی نه مني، وایي دا بریلویان دي. راسه بله حواله درکم، فتاوا دارالعلوم دیوبند کې مولانا عزیز الرحمن صاحب هم لیکلي دي، وایي دا کول مستحب دي. دا خو د دیوبند د مدرسې فتاوا ده. اوس په باره څنګه سي؟ اوس پر چا باندې د بریلویت ټاپه ولګوي؟ ټاپې خو اوس داسې ډېرې سوي دي. زما د یو ملا سره خبرې وي، هر جانب ته ټاپې داسې راډېرې سولې. د مولا علي قاري رحمه الله په حواله باندې مې د یو حدیث باندې جرح ور وکړل چې مولا علي قاري صاحب وایي چې د حدیث په اتفاق د محدثینو موضوعي دي. ما ته مولا علي قاري صاحب وهابي و، مولا علي قاري صاحب وایي وهابي و، پنجپیری وایي. مال بس چې مولا علي قاري صاحب وایي سوی دي، نو زه ستا سره خبرې نه کوم. مقصد مې دا دی کم شان چې حق وي هغه ته به حق وایو. د ځوانانو علماو ته هم د الله په خاطر که مو داسې خبره راوړې وه، که مو داسې دین کړی و چې هغه د اسلافو لار نه وه، په دین کې په قوي دلایلو ثابت نه وه، خو پر دا مخ مو په اولي چې دا دې بې ځایه خبرې وکړي. او که زموږ د اسلافو طریقې وي، زموږ د اسلافو په قوي کتابو کې په قوي دلایلو ثابت شان وي، پر داسې شانو داسې لنډې ټاپې مه لګوئ. دا خو زموږ د مشرانو علماو، زموږ د هغه امنا د امت فقهاو کتابو کې دا شان دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور د آدم علیه السلام په دا دوو ګوتو کې فروت. جلالین شریف کې وګورئ سورت احزاب کې د محشم دغه واقعه د تفصیلي لیکلې ده، لکه ما چې درته وویل. جلالین خو په هر کور کې فروت دي. در دغه آیت لاندې چې ان الله وملائکته یصلون. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور آدم علیه السلام ته واوښتي، داسې درجه پر درجه هوا انا اله العالمین پیدا کړل. مولا علي قاري صاحب راخستی دي بیبي حوا رضی الله عنها چې اله العالمین پیدا کړله. آدم علیه السلام د لاس ور وغورځوي، وایي یو ملائکې ونیوي ول لاس مو ورغځوه. ته څه کوې چې لاس ورغځوې؟ هغه ول ولې؟ ول دا مهر غواړي، مهر یې ورکه بیا لاس ور وغځوه. حضرت آدم علیه السلام ورته مهر یې چشتي. مولا علي قاري صاحب دوه روایته نقل کړي دي. یو روایت دا دی چې مهر یې دا دی چې 3 واره پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایه. دا هوا انا مهر داو. بل روایت دا ذکر کړ دی چې مهر دا دی چې 6 واره درود شریف وایي. مولا علي قاري صاحب تطبیق کوي، وایي زوم تطبیق دا دی چې مهر معجل 3 واره او مهر معجل 6 واره او 23 واره درود شریف وایي. دا د هوا انا مهر دا د بیبي هوا انا مهر دی. زه بله ورځ نکاح کې وم، خلکو ته مې وویل نکاح مخکې تړه سوی او دویم پلاترل مال تاسې راسې موږ تاسې هم دا درود شریف ووایو. خو دا د آدم علیه السلام د هوا انا مهر و. که څه موږ دا مهر دا مال ومېږدو خو وبه وایو، دا به مو ووایو. دا د اله العالمین یو اکرام دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر کړی. حتی چرالی درجه پر درجه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مبارک در دغه ایت مبارک لاندې چې وتقلبک فی الساجدین در دې لاندې لیکي چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روح د انبیاو په نسلو کې درجه پر درجه را روان و، حتی چې د حضرت عبدالله او بی آمنه رضی الله تعالی عنهما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور فلار دي در هغو پر راورسېدي، د هغو په واسطه باندې را نقل شو دنیا ته راغی. نور واقعه تفصیلی ده، بس مختصر درته راواخیستل. مولا علي قاري صاحب پر هر نیکه باندې جلا جلا بیان کړی دی. المورد الروي کې در دا ځای را رسېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور فلار څخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهر سو، بیا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورانیت در موږ تاسو پرې د هغه د اهل بیتو په واسطه را روان دي. ګورئ د رسول علیه السلام اهل بیت سادات مبارکان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنا بر روایت مشهور و اولاد درلودل. 4 اولادونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانه دي، 3 اولاد یې نارینه دي. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 3 سره اولادونه نارینه په کشنیوالي مړه سوي دي، حتی د بلوغ نه دي رسېدلي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 سره لوڼې زنانه وي، حتی د بلوغ رسېدلي دي، ود سوي دي. په هغې کې 3 لوڼې د نبي علیه الصلاة وسلام مبارک په زندګي حیات کې وفاتې سوي دي. یوه لور چې د ټول دنیا د ساداتو مور ده، بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات څخه 6 میاشتې بعد بیا وفات سوې ده. د رسول علیه السلام په ټول زندګي کې ژوندي وو. هغه قدرمنه زنانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د آخرت په ورځ به په جنت کې د ټول دنیا د ښځو سرداره بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها وي. اله العالمین چې هغه اکرام او تعظیم دې ته ورکړی و، هغه د امت په زنانو کې بل چاته بیا نست. مولانا یوسف نبهانی رحمه الله فرمایي په ټول عمر د بیبي فاطمه الزهرا رضی الله عنها سره لمونځ نه دی قضا سوی. په درست عمر روژه یې نه ده پرېښې. که ته وایې چې دا خو به د امت نور زنانو کې یا د امت په زنانو کې خو چې دا د مریضۍ شپې راسي بیا د بې معاف چې دا د حیض او د نفاس مریضۍ دي. ګوره بیا چې دا مریضۍ شپې رالي بیا لمونځ نه کوي، روژه نه نیسي.
دې ته اله العالمین دا شرف ورکړی و چې دې ته مریضي نه راتلل د حیض مریضي بي فاطمه الزهرا ته هاته نه راتلل الشرف المؤبد لآل محمد په دا نامه باندې امام قاضي اسماعیل ابن یوسف نبهانی رحمه الله کتاب لیکي دا مسله کې لیکل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې په مجلس ته رالل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته ولاړ شو خپل لوري ته بیا به پر د سر مبارک باندې مچ کړله بیا به خپل ځای ور خالی کوي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ځای باندې بکښنول اله العالمین اغنا زویل المسیان حسنین مبارکین چې په جنت کې به د ټول جنتیانو د ځوانانو سرداران حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما هغه اله العالمین پر دغه واوسته باندې د ښځې پر واوسته باندې رسول الله سلام نسل روان ګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسب د سعاداتو د سره ابتدای د ښځې په واوسته ده نسب خو د نر پر لار ځي خو یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت داري د نسب د ښځې پر واوسته روان دي ځکه زموږ فقها لیکي علامه شامی رحمه الله امام تحتاوی رحمه الله ابن نجیم رحمه الله جمهور فقها لیکي چې اوس هم که یو سړی په نسب کې سید نه وي که مور سید او شرف یې د سید دی د پلار دی نه وي سید خالی مور دی سید وي شرف یې د سید دی کار به نه پلري او ګوره یوه خبره بله درته کوم د سعاداتو عزت خو واجب دی په دې کې خو شک نشته زموږ بعض خلک پر دې خبرې کوي دا سید نه دی پلانکی سید نه دی داسې مه وایست د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا په بدیږي میا فقیر الله علوي رحمه الله لیکي وایي که یو سړي ځان پر سید وتړي سید نه و هم عزت واجب دی ځکه نسبت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته کړي الدر الثمین کی مولانا شاه ولی الله مسند الهند شاه ولی الله دهلوی رحمه الله الدر الثمین کی دا خبره لیکي وای خپل د پلار شاه عبدالرحیم رحمه الله قول نقل کوي شاه عبدالرحیم صاحب مبارک د شاه ولی الله صاحب پلار دی شاه ولی الله صاحب د ټول دنیا د عجم استاد دی او د نیم عربو ورسره استاد دی مولانا عاشق الهی رحمه الله سلسله د استادی ذکر کړی د تفصیلی د ټول عجم استاد دی دا دلته چې څه مولایان ناس د شاه ولی الله صاحب شاګردان هغه مبارک یوه خبره دا لیکلې ده وایي زما پلار وایي یو سړی و ما ول دا به سید نه خلکو اکرام کوي زما یې په د سعادت کې شک و مال سید به نه وایي د شپې مې خوب لیدی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خوب ولیدی هغه سړی چې ما ول دا سید نه دی هغه نبی علیه السلام پر کټ باندې پروت و هغه در کټ لاندې پروت وایي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ما وکتل ما ته ویله چې ګوره چې زما در کټ لاندې پروت دی قدر به کوې ما ته یې نسبت کیږي چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نسبت وسو شاه ولی الله دهلوی رحمه الله وی قیل و قال به نه پکې کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اهل بیت چې څه قدر لري خو ګوره بیا چې داسې اهل بیت وي چې د هغو نسب د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ډایرک رسېدلی وي بلا شک و شبهې لکه ګیلانیان سیلان شاه عبدالعزیز دهلوی رحمه الله فتاوی عزیزی کې د شاه ولی الله صاحب مبارک زوی لیکي یو شرف د نسب دی یو شرف د حسب دی دا دوه شرف لیکي بیا لیکي شرف د حسب دا دی د یو سړي په مشرانو کې اسې بزرګ سړی تیر سوی دی سید نه دی په نسب باندې نه دی شرف نه لري خو اسې په مشرانو کې یو بزرګ سړی دی لکه موږ تاسې وایي که نه دا د پلانکي پیر اولاده ده دا د پلانکي عالم اولاد دی دا د پلانکي شیخ اولاد دی دا حسبي شرف دی پلرونه یې نسب یې د سید نه دی خو اسې په حسب کې شرف دی شاه عبدالعزیز رحمه الله وایي شرف د حسب درومه پشته پورې رسیږي که د یو نیک سړي اولاد و چې در څو پورې وم لمسی پیدا کیږي در هغه ساعته پورې د نیکانو اولادو کې د نیکه قدر پروت دی در ومه پشته پورې د نیکګانو قدر ځي بس د وم پشته اخوا ته قطع کیږي بیا که بل نیک سړی رالی بیا به د هغه په واوسته ځي خو وایي شرف د نسب چې دی دا الی الابد دی دا قطع کیږي نه بیا لیکي وایي هغه نسب چې په هغه نسب کې شک و شبهه نه وي بیا لیکي لکه وایي د حضرت شیخ غوث الاغواث قطب الاقطاب محبوب سبحانی محبوب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی الله عنه نسب چې دی شاه عبدالعزیز صاحب لیکي فتاوی عزیزی کی اوس دلته خلک وایي فتاوی عزیزی د شاه عبدالعزیز صاحب نه ده دا نوي مفتیانو بیا دا کیسې هم شروع کړي دي چې داسې شان ورښکاره کړي چې پر ده رد وي د ده د اسلافو کتابونه وي زموږ د اسلافو کتابونه وي شاه عبدالعزیز صاحب د ټول اهل سنت ته سرتاج دی بیا یې پر نسب باندې پر دا نسبت باندې خبرې کوي فتاوا دارالعلوم دیوبند وګوره د مقدمه کې لیکلي دي اوله فتاوا چې عجمو کې لیکل سوې ده فتاوی عزیزی د شاه عبدالعزیز دهلوي رحمه الله
مقصد دا دی چې عبدالعزیز صاحب وایي د ګیلانیانو نسب چې دی د پیران پیر صاحب مبارک اولاد د حضرت غوث العظم دستگیر اولاد د لوی ځوان اولاد وایي دا نسب در حسن و در حسین رضی الله عنهما هم پرې داسې رسېدلی دی چې هیڅ قیل و قال و هیڅ شک و شبهه نه ده پکې راغلی لهذا وایي دا نسب در قیامته پورې نه کېږي چې عبدالعزیز صاحب مبارک وایي اوس خلک در پیران پیر صاحب مبارک هم ځانونه بزرګان بولي اوس خو دلته داسې خلک پیدا سوي دي پیران پیر صاحب خو به پېژنئ د بغداد ځوان خو به پېژنئ لوی ځوان خو به پېژنئ اندوان یې په غرو کې پېژني زموږ پښتانه دلته ناست وي پیران پیر صاحب یې لچاري نعوذ بالله اوله ځل شیخ صاحب راغلی و زموږ شیخ صاحب ناست د قندهار ول هلته یو ملا و ول هغو پیران پیر صاحب مبارک دونه قدر نه لري اوس زماني اولیا وایي پر پیران پیر صاحب هم نعوذ بالله لوړ قدر لري سبحان الله چې د پیران پیر صاحب مبارک کم مقام دی چې در څو پورې امام مهدي صاحب راځي قاضي صاحب مبارک هم فرمایي امام رباني رحمه الله هم فرمایي د پیران پیر صاحب مقام ته په دنیا کې یو ولي نسي رسېدلی چې هر څه اولیاء چې د پیران پیر صاحب مقام ته دا زموږ خبرې نه دي چې ته واته په دې څه خبرې زه ملګرو ته وایم دا اوس پر لارې د شیخ صاحب سره مجلس وکړي زه هم دا مفاضلې به نه بیانوي چې پلانکی پیر در پلانکی افضل دی پلانکی در پلانکی دا تعصبات پېښوي دا به هغه سړی وایي چې هغه د دې مقام قایل دی چې د دې مقام لایق دی زما په خوله دا نه کېږي زه څه خبر یم چې پلانکی اولاد در پلانکی د هغه چا شاهدي به پیښوو چې هغه د دې مقاماتو سړی دی چې امام مجدد الفساني امام رباني رحمه الله دی د هغه په شاهدي به دا وایو چې د پیران پیر صاحب مقام ته در امام مهدي صاحب پورې په دنیا کې بل ولي و هغه مقام ته نسي رسېدلی نو د هغو نسب باندې ګوري دلته خلک پر دا شان اوس خبرې کوي بله چاته ماته یو ملګري خبرې راواستولې وایي دا ګیلانیان چې دي دا پلانکی ګیلاني دی پلانکی ګیلاني دی دا داسې د پلانکي ځکه د شریعت مخالفت کړی دی د دې اکرام و عزت و څنګه دي ملایان وایي دې ته به نه ورځي ګناه ده مال افسوس د دغه ملا و د دا سړي پر حال کم ملا دی چې وایي زه د ګناه پاک یم ولاړ دې سې غږ دې وکړي څوک دی چې وایي زه د ګناه پاک یم هغه دې ماته غږ وکړي در نبي در مقام را لاندې د چا په حق کې تصدیق پر دې نسي کېدلی چې د ګناه پاک دی ښه نو چې موږ خپله په اکبر د کبایرو ګناه و اخته یو غیبتونه مو در کومه حاله دي حسدونه مو در کومه حاله دي پر دین درواغ و ابتراوي د کومه حاله دي الله دې موږ ځینې اخلاص کړي بیا چې راغورځو بیا د یو چا پر یو کوچني شانو باندې راغورځو او بیا پر داسې نسبو پر داسې کورنۍ باندې بد وایو ګورې ما درته ویله خبرې به په کتاب باندې کوو دغه شیخ امام اسماعیل ابن یوسف نبهانی رحمه الله په دغه اشرف المؤبد کې د سعاداتو پر شرف غږېدلی دي یوه خبره ادا کړې ده ګوره یاد ولره هغوی مسلمان به داسې عقیده لري چې سید ته اله العالمین چې څه ګناوي کوي در مرګ مخکې به ټولې ګناوي الله ورته بخشي د سره د ګناه قبر ته نه بیایي دا د امام د ځانه خبرې نه دي ګوري دا اشرف المؤبد مصری عالم دی هغه لیکلي دي ولې آیت مبارکه دلیل ویلی دي اله العالمین وایي انما یورد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا الله بلا کیف وایي الله اراده د دې لري چې د اهل بیتو ګناوې ورژي او پاکې کې په پاکولو سره چې الله په قرآن کې شاهدي د الله قرآن د دې شاهدي ورکوي چې د اهل بیتو ګناوي الله ورژوي ته څوک یې چې ته وایې چې دا ګناه باندې ګناهګار دی چې د الله قرآن د یو چا د حقانیت شاهدي ادا کوي ګوري زموږ علما لیکي قاضي ثناء الله فانی پتی رحمه الله هم دا مسله لیکلې ده د لی امام ابن اسماعیل ابن یوسف نبهانی هم لیکلې ده امام تحتاوي هم لیکلې ده سید کا کافر نسو چې نفس مسلمان وی عزت واجب دی چې در څو کافر نسی یوسف ابن امام اسماعیل ابن یوسف نبهانی داسې لیکي وی ولو بالفرض والتقدیر کا کافر سو بیا عزت نسته بیا ورسته لیکي وی ما ولي ویل چې بالفرض والتقدیر وی ځکه زما عقیده وی دا ده چې سید نسی کافر کېدلی سید کې وای کفر نسی راتللی د کم سید چې وای نسب ثابت وي وای هغه نسی کافر کېدلی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم قوم دی سړی ای مولا چې ستا پر نسب باندې څوک خبرې وکړي ته څه پکې وایې زموږ ملایان ته چې خلک وایي ستا نسب چش دی یا ستا په کم نسب یې زوري دي په یو قیل قلنا باندې رسو در هغه ځای چې خپل نکاګان ثابت کو نیز ثابتولی دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسب دی یاد ولره
دا یو قول هم نقل کړی دی ما خو چې ولیدي ډېر ورته تعجب کې سولم یوسف ابن اسماعیل نبهاني صاحب نقل کړی دی یو ولي حکایت یې نقل کړی دی هغوی ما یو چاته سلام نه وایه مال دا په عقیده نه دی جوړ سید و خو عقیده یې خرابه وه وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولیدي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته ویله طالح بد عمله وارث د خپل مورث څخه میراث وړی سي که نه وایي مال وړلی سي د یو سړی چې مړ سي وارثان یې پاته سي د ده پر لار نه وي میراث وړی سي که نه خو وړلی سي وایي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خو زما اولاد دی که زما پر لار تللی دی که نه دی زما څه میراث وړي د نسب د شرافت ولې سلام نه ورته وایه سهار وایي ورغلم معافي مې ځینې وغوښتله مال بل وخت بیا داسې نه کړو ما خو په هغه ورځ دا قصد وکړي مال که هر څومره لوی سلفی او پنجپیری او بریلوی خو چې سید یې زه بې قدر کوم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خاطر بې قدر کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نسب دی د الله د پیغمبر صلی په ناراضه کیږي د ساداتو قدر وکړي که بې عقیدي او بې عمله او په عقیده او په عمل پسې مه ځه خو قدر به کوې دا زموږ د اسلافو عقیده ده دا زموږ د اسلافو قوي عقیده ده لہذا ګوري په دې شانو کې څه احتیاط کوي دا مسلمانانو ته وایم مسله نوره ډېره نه اوږدوم د ساداتو مبارکانو خاص کر د ګیلانیانو په باب کې بس سلام نه وایست بد مه پسې وایه تفسیر ایوبي کې مولانا عبید الله ایوبي رحمه الله چې زموږ تاسو د افغانستان مشهور عالم و دلته وفات سو په دغه کوټه کې وو هغه مبارک لیکلی دي وایي ګناه خو د هر چا ګناه ده که سید کوي که غیر سید ګوره سیدان دي نو په دې نه خطا وځي چې موږ ګناه کوو پروا نه کوي نه ګناه د هر چا ګناه ده موږ داسې نه وایي چې که سید ګناه کوله ښه کوي ګناه د هر چا ګناه ده خو وایي که سید ګناه کول داسې به نه وایي چې دا سید هم دی ګناه کوي ځکه دا سید په خاطر چې د نسبت ورته وکړي بیا چې د ګناه نسبت کوي دا د بې ادبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړله دغسې به وایي پلانکی ګناه کوي سید نسبت به بیا نور ته کوي د سیادت سره وایي دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي او بې ادبي ده لہذا د دې خلکو سره بیا د پیرانو پیر صاحب مقام یو حکایت لا نقل کوم خبر رسه اوږدېږي راګرځم حضرت پیرانو پیر صاحب مبارک هغه سړی دی مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله چې د دیوبند عالم دی حکیم الامت ورته وایي د هغه یو کتاب دی د کتبخانو کې پیدا کیږي اشرف علي تهانوي رحمه الله کا پسندیده واقعات هغه مبارک لیکي وایي د پیرانو پیر صاحب مبارک یو دوبي مړ سو دوبي د دوبي و د کالي یې پرېولل چې مړ سو ملائکه قبر ته ورته راغله دې پوښتنه یې ځینې وکړل وایي من ربک ومن نبیک وما دینک د هر انسان څه په قبر کې پوښتنه کیږي الا ماشاء الله ستا رب څوک دی ستا نبی څوک دی ستا دین څوک دی وایي ادوبي ورته ویل وایي زه د پیرانو پیر صاحب دوبي یم اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکلي دي ګوره که بل چا لیکلي وه بیا به وایاست واده د بریلویانو حکایت دی دا د دیوبند عالم دی حکیم الامت دی هغه مبارک وي متصل د پیرانو پیر صاحب مبارک روح قبر ته ورحاضر سو ملائکو ته ویل زما دوبي دي زما په عقیده دی اشرف علي تهانوي رحمه الله وایي اله العالمین هغه دوبي خلاص کړي دی مبارک وایي دا د دې دلیل دی چې ایمان تقلیدي م ګټه رسوي دا خو د اشاعره او د ماتوریدیو په مابینځ کې اختلافي مسله ده چې په نبراس کې سته آیا ایمان تقلیدي ګټه رسوي که نه رسوي اشاعره وایي رسوي ماتوریدیه وایي رسوي اشاعره وایي نه رسوي اشرف علي تهانوي رحمه الله وایي دا واقعه د دې دلیل دی چې ایمان تقلیدي یعنې یو سړی وایي زما ایمان پر هغه شی مې عقیده ده چې د پیرانو پیر صاحب عقیده ده لکه زموږ په جنازو کې ملایان خلکو ته وایي بس وازما نیت یې د ملا په نیت لکه دا په امامت کې چې نیت تقلیدي ګټه رسوي په ایمان کې هم اشرف علي تهانوي رحمه الله وایي ایمان تقلیدي ګټه رسوي نعره تکبیر الله تکبیر الله نعره رسالت یا رسول الله علیه و آله وسلم مقصد مې دا دی چې د دې کورنۍ سره ګوري دا کې زموږ تاسې در عقلو یو څه لوړې خبرې خو خالي مې په دې درته وکړلې چې د اولیاء شان ته تسلیم سي من امام شاذلی رحمه الله فرمایي اذا اراد الله ان يسلب ایمان عبد عند الموت سلطه على ولي يؤذيه دا زموږ د مذهب یو غټ امام د طریقت یو غټ شیخ دی هغه چې کله اله العالمین یو چاته د دې اراده وکړي چې د مرګ په وخت کې ایمان ځنې وباسي د اولیاء دشمنی ته یې واچي چې د چا د دې دا د ګرم تار دی ګوري دا شیخ عبدالحق صاحب سم قاتل دی وژونکي زهر دی د اولیاء دشمنی سړی وژني
زه خلکو ته وایم هم تاسې به وایاست چې کومه دي وژلي دي خو زه په پښین کې خلکو ته هم هغه دي په توره شا کې د خدای د رابطو پنجپیریان دي د اولیاو دښمنان دي خو کوټه ځینې ډکه ده بیا زه خو دا بړي چې زما ماماګان دي خوا دې نه بدي که څوک ناست دي زما ماماګان دي وایي خورهیې خلک چې وایي څنګه جوړوي وایي د ماما سر یې ورته ایښ خو دا بیا وایم دا مې ماما دی ګوره دا دې راته ناست خو په بړیڅو کې بیا در هر چا د پنجپیریانو اوس ډېر سوي دي دا خو د بړیڅو علاقه ده ښه خلکو ته یې موږ احترام لرو خو دا بې مذهبه پکې ډېر شوله نیکان خلک و د شوراوک د نیکانو خلکو مرکز و نن په دا نوو خلکو کې د بې مذهبه خلک ور ډېر شوله الله دې ځینې خلاص کړي خدای دې وکړي چې دوی د خپلو مشرانو عقیده ټینګه کړي نو تاسې به وایاست خو دلته دا ډېر پنجپیریان ګرځي د اولیاو دښمنان دې مړه سوي نه دي ای سړیه د اولیاو دښمني د سړي ایمان ور وژني ایمان بدن یې نور مړ کوي بدن بې ژوندی ایمان بیا مړی په ځان باندې خبر په دې باب کې ډېرې اقوال شته د علماو خو نور دا خبره دلته دروم خالي دار ته وایم چې د اولیاو داسې مقام دی یوه خبره له درته کوم امام ابو یزید بستامي رحمه الله په د اولیاو کې خورا غټ سړی دی داسې مبارک انسان دی ما د نیکانو اولیاو څخه دا اورېدلي دي د اصحاب الحال څخه د اوس زمانې وایي چې په کوم مجلس کې د امام ابو یزید بستامي رحمه الله نوم ما زیات سي دا وظیفه او دا نورانیت یې داسې مجلس ته راځغلي لکه د بجلي چې ورته روان وي الله دې موږ د دې په انواراتو منور کړي عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه چې کله د اولیاو ذکر کیږي سفیان صاحب مبارک وي رحمتونه نازلیږي الله دې موږ په هغه رحمتو باندې منور وګرځي ابو یزید بستامي صاحب د هغه مقام سړی دی د پیرانو پیر صاحب خبرې خو مې درته وکړلې خو پیرانو پیر صاحب مبارک وي ابو یزید بستامي صاحب په اولیاو کې هغه مقام لري لکه په ملائکو کې چې جبرائیل علیه السلام کوم مقام لري دا د پیرانو پیر صاحب مبارک مخکې دي دا زموږ عوام خلک چې بایزید بستامي بولي په ایران کې بستان کې دي دا هغه یو خلیفه دی دا هغه نوم دی شیخ ابوالحسن خرقانی رحمه الله د افغانستان یو مشهور باچا سلطان محمود غزنوي رحمه الله تلی د سومنات بتې په هندوستان کې ماتوي نو پر ایران باندې ولاړی د ابوالحسن خرقانی رحمه الله ژوندی دی پر دا لار باندې ولاړی ابوالحسن خرقانی رحمه الله په ایران کې دی په خرقان کې اوس زیارت د دې خورا ناشنا واقعي دي د اولیاو دا ډیر قدیم خلک دي ډیر انتهایی قدیم دي وګورئ زموږ د اسلاف او قاعده او قانون دا او زه د مجاهدینو ته جلسو کې وایم زموږ اسلاف چې به جهاد او غزا ته تلل یپلا به د اولیاو زیارتو ته ورتلل یا د مړو یا د ژوندو بیا غزا کول تاسو د احمد شاه ابدالي تاریخ دلته یو عالم د اوس زمانې لیکلی دی زما سره سته په دې قندهار کې چې کوم احمد شاه بابا پروت دی چې موږ په نامه ته فخر کوو د احمد شاه بابا په تاریخ کې هم دا لیکلی دی چې هر ځای به غزا ته تلي در مخه به د یو ولي زیارت ته ورغلی توسل به په هغه وکړي بیا غزا کول دا زموږ د اسلافو تاریخ هغه به جهادو کې داسې کارونه کول ابوالحسن خرقانی رحمه الله ته چې سلطان محمود غزنوي صاحب مبارک ورغلی ورته وایي وایي ستا د شیخ ابو یزید بستامي رحمه الله واقعې سره ته وکړه څنګه انسان هغه ورته وایي زما شیخ ابو یزید بستامي صاحب داسې سړی و چې کافر به ولیدي خالي پر کفر نه سوی مړ کېدلی اسلام بیا راوړي داسې ولي و چې کافر به نفس ولیدي پر کفر نه سوی مړ کېدلی دی ورته وایي سبحان الله دا چې څنګه غټ منقبت ذکر کړي دا خو ډېره غټه خبره نه ده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی په مکه مکرمه کې کافران یې ویني ورته ګوري چا ایمان نه راوړي ابو جهل و ابو لهب و هغه کافرانو دا خو د رسول علیه السلام امتی دي دا څنګه داسې خصوصیت درلودي شیخ ابوالحسن خرقانی رحمه الله ورته وایي وایي رسول علیه السلام کافرانو نه دی لیدلی وای ولی وای ابو جهل خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه نیت نه لیدي چې دا د الله پیغمبر دی بلکې په دغه عقیده ورته کتل چې دا د ابو طالب یو یتیم دی چې د محمد رسول الله په عقیده ورته کتلی وای په هغه نظر یې کتلی وای پر کفر نه سوی مړ کېدلی لهذا د اولیاو داسې مقام دی شیخ ابوالحسن خرقانی رحمه الله خپله چپنه ورکړل وای چې سومنات بت باندې جنگ شروع کوي زما په چپنه باندې توسل وک دا د اولیاو خلکو چپنې دي ما تم یو ولی الله را کړې ده که دلته راغلی وای الله دې راولي چې موږ یې په زیارت مشرف سو دا د هغه چپنه و ملګرو ته مې وویل مالګون دي هغه به د میلاد ته راسي ځکه یې زه اغوندم تبرکان مې اغوستې ده شیخ ابوالحسن خرقانی صاحب چپنه ورکړل سلطان محمود غزنوي صاحب مبارک چې د سومنات پر بت پر هندوستان جنگ کوي الہ ته د ابوالحسن خرقانی صاحب چپنه شفیع کړل وای الهي د ابوالحسن خرقانی صاحب د چپنې په برکت مو په دې جنگ کې فتح را نصیب کړي الله بلاکې فتح ور نصیب کړل اندوان یې وزغلول د سومنات بتې مات کړي
د اخوا چرالی پر ابوالحسن خرقاني صاحب د قصه ورته وکړله وایي ستا په چپنه مې توسل وکړي الله فتح را نصیب کړل ابوالحسن خرقاني صاحب ورته عجیبه دي کړې ده زما چپنه دي دلته توسل کوي چې الله د سومنات بت رامات کې د دې پر ځای به دا توسل کړی وای چې الله اندوان را مسلمانان کې چې ټول هند مسلمانان سی وای دا د اولیاء شان دي دا د اولیاء مقامات دي ګوري دا خالص د دې درته وایم از منظورو ای ځوانانو ای طالبانو ای زما امزولو مشرانو علماو ته نه وایم د الله په خاطر د اولیاء او دشمنۍ څخه ځان وګوري نیکان خلکو ته به نیکان وایي ګوري یو خبره بله کوم که د اولیاء او د تصوف په جامه کې یو څوک بد کار کوي موږ یې تایید نه کوو بد یې بولو ما اوس د شیخ صاحب سره پر لارې موټر کې مجلس مال بعضې خلک د تصوف په جامه باندې داسې اعمال کوي چې د تصوف رنګ په بد دي زه کلک خلاف یم زه کلک غندمه زه منم چې په بعضې زیارتو کې او په بعضې خانقاو کې د شریعت خلاف کارونه دي خو دلیل د دې نسي جوړېدلی چې اولیاء او تصوف بد دي دغه کار ناروا دی که د تصوف په جامه کې کوي که د پیر په جامه کې کوي که د ملا په جامه کې کوي که د مجاهد په جامه کې کوي چې د هر چا په جامه کې ناروا ده ناروا یې ناروا بولو دا خلک چې فرق نه کوي دا د دې کمزوري ده دا د دې بېعقلي ده چې د ښو د بدو فرق نه کوي هسې نه چې موږ د بدو قایلین یو یا الله دې نه کوي موږ سهار در ماښامه وایو چې د میلاد په نامه چې کم مجالس جوړیږي چې کم مجالس د بریلویانو در نامه لاندې جوړ دي او په هغه مجالسو کې ښکاره د شریعت خلاف کارونه کیږي موږ یې کلک غندو موږ یې ناروا بولو موږ یې حرام بولو دا حرام کارونه هغه میلاد مجلس ورسره غندو په دا خاطر چې د حرام کارونه کیږي موږ نه یو قایل د دې میلادو موږ د دغسې میلادو قایلین یو لکه نن چې جوړ دي موږ د دغسې د مجالسو قایلین یو لکه نن چې جوړ دي پر دې باندې اوس ته ماته د بدۍ ځای وښیه ای ملا خدای دې انصاف در روزي کړه برای مقصد موږ د چمنه سم او د طالب غالبا یوه بجه وه شاوخوا د شپې را روان یوازې ما ودی پر لارې یو چا میسج راستولی و د کوټې سره د دې علاقې څه خبرې کړې وې خیره خبرې په کار نه دي خدا راته وایي وایي زه د پلانکي پیر صاحب مرید هم یم او میلاد هم نه منم زه ورته وایم ستا پیر صاحب میلاد کوي وایي هغه میلاد نه کوي هغه د سیرت جلسه کوي پر 21 باندې کوي مال د سیرت جلسه منې بس هغه ومنه زموږ در سره اتفاق دی خبره نه در سره کوو موږ ستا سره پر دې خبره نه کوو چې د سیرت جلسه مه کوه یا پلانکی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شان خلکو ته بیان کا د دې دپاره مجلس جوړ کا زه ستا د سیرت جلسه ناروا نه بولم زه هم که د سیرت جلسه وي نن څومره د میاشتې غالبا هغه دې در دې تېرې سوي دي 28 دي د میاشتې 28 دي موږ دارې مجلس کوو د دې دښمني د دې یوه نامه سره د وایي میلاد یې مه بوله د سیرت جلسه وایي پروا نه کوي وایي میلاد مو ورته وایي الکه د سیرت جلسه دلته اوس هغه صاحب یو خبر راته کول وایي کراچي کې یو ملا تقریر کوي ولدول سیرت جلسه نشته د میلاد جلسې دي ځکه میلاد د رسول علیه السلام د ولادت وخت وایي سیرت خو د رسول علیه السلام د نبوت وروسته دغه مقاماتو دا احوالو ته وایي خو به هر تقدیر زه په هغې کې چونو چرات ځکه نه کوم چې زموږ کتابونه د سیرت د ابتدا د رسول علیه السلام څخه د سیرت ذکر کوي په نامه د سیرت النبی باندې د ادریس کاندلوي رحمه الله کتاب دی او خبره یې د نبی علیه السلام د ولادت څخه شروع کړې خو زه دا وایم چې د میلاد په مجلس باندې مه لګېږه امام ترمذي باب لیکي باب میلاد النبي صلی الله علیه وسلم عجیبه خبره خدا ده موږ یو وخت دوکۍ ته تللي او په دوکۍ کې ملایان وویل د میلاد مجلس ناروا دی په هغه ورځ چې موږ میلاد کوو په هغه ورځ د دوکۍ په بازار کې د سیرت النبي کانفرنس جوړو نو ما خلکو ته ویل مالګوري کانفرنس لفظ انګریزي نوم دی کانفرنس جوړوي دا ملایان په دغه ورځ جوړ دی دغه جلسه جوړه ده خو سیاسي رنګ یې ورکړی دی د انګریزي نوم یې پرې ایښی دی د خپل ووټ خبرې پکې کوي وایي ما ته ووټ راکوي زه چې کوم زه د میلاد مجلس جوړوم په هغه ورځ یې جوړوم پر هغه طریقه یې جوړوم خو د محمد رسول الله سم شان پکې بیانوم د میلاد مجلس ناروا سو د سیرت کانفرنس روا سو عجیبه خبره ده عجب منطق دی هغه عامیان خلک پر ملایانو ګپې کوي وایي تی چې پخه کوي بارنو شوله سې موږ چې پخه کو بارش تی چې پخه کوي شیربرنج سې موږ چې پخه کوی شوله ده هغه شی دی هغه شي دی ورځې دي که عامې پخه کړل شوله سوله که ملا پخه کړل شیربرنج دی که تا کوئ کانفرنس انګریزي نوم روا دی که ما د احادیث څخه د میلاد النبي نوم پر کښېښوي ناروا سو مه کوئ د خدای په خاطر ملایانو ته وایم مه لګېږئ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته به څه جواب په آخرت ورکوئ ای د کلي او د محلي او د کلي او د علاقې او د دې ښار ملایانو ټولو ته وایم چې د دې مجالس خلاف یې هغو ته وایم
نن موږ څه بیان کړل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او صورت بیانېږي تاسو به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته په آخرت څه جواب ورکړئ چې په دا مجلس زه لګېدلم د خپل ځان سره فکر وکړه سوچ وکړه چې پرېوتې تر تک دې پر سر راکش کړي سوچ وکړه ته د چا پر مجلس لګېږې ته پر کم شي باندې لګېږې آیا تو انصاف الله دې تا ته انصاف در روزي کړي زه تا ته نه سم پوه کولی ما ته یو ملګري خط راستولی و وایي دا بې مذهبو خلکو ته چې حق ورښیې دا نو داسې دي بې ادبي معاف نه به وایم هلته شیخ صاحب راته وویل وایي داسې خبرې باید چې نه وسي نه به وایم نو دا داسې دي لکه یو چیش ته چې خبرې ور زده کوې نو مقصد دا دی نور به خبره نه پرکو حق ته د الله په خاطر باندې سړی باید چې مراجعه وکړي ګوري زه دا ملګرو ته دا وایم زه خپله د دې لا نه یم قائل چې دا عید میلاد النبي دا جشن میلاد النبي زه د دې خلاف یم دا زما خپل که څوک زما سره پکې موافق نه و هغې دې بیا ما معذور بولي زه هم دا کې خبره نشته چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ولادت ورځ عید دی دا د خوشحالۍ ورځ ده خو البته شرعي عید نه دی چې شرعي عید نه دی په شریعت کې عید اختر ته وایي الاعلام کې امام سید محمد علوي مالکی رحمه الله الاعلام کې پر دا خبره کړې ده وایي دې ته د عید نوم ورکول دا د عوامو کار دی دا د علماو کار وایي نه دی لهذا میلاد النبي لفظ په احادیث کې راغلی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ولادت ورځ اوس په دې کې د بدې ځای کوم دی چې بیا ته پر دې باندې لګېږې موږ وایو صاحب راسه د الله په خاطر سر خلاص کړو ښه به ښه وبولو بد به بد وبولو که یو څوک د میلاد په مجالسو کې بد اعمال کوي موږ یې سره ردوو او که یو څوک د میلاد په مجالسو کې نیک افعال او اعمال کوي نو پر دې باندې لګېدل بیا د عالم کار نه دی دا د جاهل کار دی زه خو په چیلنج وایم هر ځای کلونه مې کېږي وایم اوس هم دلته زه ناست یم د دغه ازرګنجي څه چا ټلیفون راته وکړي یو شیخ صاحب یې هغه راته وکړي وایي موږ دلته اوس د یو مناظرې خبره ده یو پنجپیریانو سره روانه ده در روان جمرات ورځې ته څه پکې وایې مال په علی الرأس والعین چې هر څوک راځي چې هر میدان ته راځي دا د ګریزي دین نه دی دا حق دین دی هر ملا که دلته اوسي که بیایي وخت هم خبره نه ورسره کوم چې په هر نامه باندې وي چې دغه د میلادو مجلسونه لکه موږ چې کوو چې دا غندي میدان ته دې را حاضر سي زموږ سره دې پر میدان باندې خبره وکړي زه بیا په چیلنج وایم چې زه هم دغسې مجالس لکه موږ چې کوو دا 100 کاله مخکې په دا 1400 کاله چا نه و غندلي دا د انګریز پیداوارو چې دا مجالس باندې رد وکړي در انګریز مخکې چا پر دې رد نه دی کړی کنی دا غز دا میدان یو د مورې زوی دې را مخته سي ودې وایي چې پلانکي وخت کې پلانکي عالم د مذهب رد پر کړی دا چا نه دی رد کړی بدو ته به بد وایي ښه به ښه بولي او که ته وا د دې تایید زه به 200 کاله مخکې کتابونه درته راوړم چې 200 کاله مخکې علماو پر داسې مجالسو کتابونه لیکلي دي او دا یې ویلي دي چې بهترین مجالسو څخه افضل د مجالسو دغه مجلس دی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میلاد مجلس دی نو باره به زما دین زوړ وي که به ستا دین زوړ وي والا که ماته نه معلومېږي موږ ته خو زوړ دین قوي دی ګوره چې په دین کې چې هر څومره زوړ و هغه معتبر دی ایس پېر زوړو تاسو ته وایم دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دین دی دلته خو دا پنجپیریانو ته په غوږو کې درکړي دي وایي دا د مکې مشرکانو ویل چې زموږ پلرونو چې کم دین کوي موږ هغه دین کوو او زه منم چې د مکې مشرکانو دغه ویل خو د مکې د مشرکانو پلرونه مشرکان وه ملا صاحب که ستا پلار مشرک ته د خپل پلار پر دین باندې مه ځه زما پلار و نیکه خو مشرکان نه وه مسلمانان وه خو دا د الله پیغمبران هم ویل موږ خپل د پلرو دین ته ځو که د مکې مشرکانو ویل په جانب مقابل کې د الله پیغمبران هم ویل سورة یوسف کې آیاتونه دي یوسف علیه السلام څه فرمایي واتبعت ملة آبائي ابراهیم و اسحاق و یعقوب زه د خپلو پلرو د نیکهګانو پر لار ځم ما د پلارو د نیکه دین راټینګ کړی دی یوسف علیه السلام وایي تو خو د پلارو د نیکه دین که چا ټینګوي دا مشرک دی حضرت یوسف علیه السلام د الله پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم امام حیثمی رحمه الله مجموع زوائد کې باب پر لیکي باب الاقتداء فی السلف دا باب په دې کې دی چې دین کې به اقتدا په چا پسې کوي په مشرانو پسې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت نقل کوي حضرت عبدالله ابن مسعود صاحب اتبعوا ولا تتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم ای خلکو د مشرانو اتباع وکړئ نوي دینونه مه راوړئ مشرانو دین زموږ کفایت کوي ښه نو زموږ پلرونه و مشران مشرکان وه که مسلمانان وه زه به تیسه یو پوښتنه وکړم ګرده مجلس چې جواب راکړي نو ښه
د یو چوک خپل ته نه ناست چې پلار او نیکه یې کافر وو نو دلته چې یو سړی تا ته وایي ته به د پلار د نیکه دین پرېږدې نو هغه تا ته دا وایي چې ګوره ستا پلرونه او نیکهګان کافران تېر سوي دي هغه تا ته په ذهن کې دا درکوي وایي هغه مشرکان وو وایي هغه نه پوهېدل اوس نوی دین رالی زه خلکو ته وایم د کومې خوا نوی دین رالی ایا دا 1400 کاله دین نه و اوس د کومې خوا رالی نوې ملائکه رالل غږ یې وکړي چې اوس دا نوی دین ومنئ زوړ پرېږدئ نوی پیغمبر راغلی دی څوک راغلی دی تاسې ووایاست زموږ په پښین کې یو ملا دا بیان کړی و دا د انا او د نیکه دین پرېږدئ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د انا او د نیکه دین ټینګ کړي د دیوبند علما وایي د انا او د نیکه دین ټینګ کړي دی وایي د انا او د نیکه دین پرېږدئ که ته د دیوبند علماو چیرې ویلي دي اشرف علي تهانوي رحمه الله التشرف کې یو باب پر دې لیکي چې د نیکه او د انا په دین پسې به لاس نیسي د جامع الصغیر په روایت باندې روایت نقل کوي چې فعلیکم بدین العجایز پر دې باندې بیا تبصره او تفصیل لیکي چې په آخر کې د زمانې به د انا او د نیکه دین ټینګی څوک وایي د دیوبند عالم دی حکیم الامت ورته دې ته باره څه وایاست دلته خو چې دا وهابیت موږ ته پیلاوي د دیوبند نوم ډېر ډېر رامخکې کوي دا خو د دیوبند علما دي کومه عقیده ده زه په چیلنج وایم بیا د دې ځای سما بار بار ویلي دي کومه عقیده ده چې موږ یې لرو او د دیوبند علما یې نه لري میدان ته دې خلک حاضر سي چې دغه عقیده چې ته لرې ده په دیوبند کې نه وه ته راسه تا د دیوبند علماو کتابونه نه دي کتلي ته نیم ګورې نیم پرېږدې راسه میدان ته چې سره ښکاره یې کړو چې هره عقیده وي د دیوبند په کتابو به در ثابتوم میدان ته حاضر سي دا د دیوبند علما نیکان خلک وه دغه وروسته خلک اوس د دیوبند نوم بدناموي او خلکو ته د دیوبند نوم داسې داسې کوي کار پکې وهابیت او پنجپیریت ته روان مقصد د خبرې ته راځم د پښینو کې یو ملا ویل وایي د انا او د نیکه دین پرېږدي یو مولوي صاحب دی زما انډوال دی ډېر ښه سړی دی یو ورځ ما په مجلس کې نوم واخیستی بیا هغه تقریر اورېدلی و بیا بل ورځ ما ته ویل وایي زما نوم به بل وخت نه اخلي دا قصه کوه خو زه نن بیا اخلم حاجي مولوي خیرالدین صاحب زموږ په پښین کې مشهور عالم و د هغه زوی دی هغه مولوي صاحب وایي دا مولوي صاحب چې د ماجد ته راووتې وي باره زه ورته ودرېدم وایي مال مولوي صاحب تا ول د انا او د نیکه دین د پلار او د نیکه دین پرېږدئ ولدول و ولمال زما پلار خو ملا و ته یې پېژنې ډېر ښه سړی و زه د هغه دین پرېږدم ولدول یا ستا پلار مې نه یادوي د هغه ملا چې ویلی چې ول د پلار د نیکه دین پرېږدئ د دې ملا پلار نو غټ ساقي و چرسي دی ولما خلکو ته وایه زما د پلار دین پرېږدي ستا پلار ساقي و چرسي و زما پلرونه و نیکهګان خو ساقیان و چرسیان نه وه زموږ پلرونه و نیکهګان خو چې شوه علما و نیکان و عقیدې جوړې وي اولیا وه لهذا که د دغه خلکو پلرونه و نیکهګان کافران چې دا تی ته وایي د پلار د نیکه دین پرېږدي ورته ستا د پلار د نیکه دین به پرېږدو زموږ پلرونه و نیکهګان پر حق باندې به موږ د هغو دین ټینګوو الله دې مو د هغو د لارې څه نه جلا کوي زه بیا د سپین ږیرو ته یو څه خبرې کوم ای سپین ږیرو زه تاسو ته وایم ستاسو پلرو و نیکهګانو پخوا د لمانځه وروسته دعاوې کولې که نه سپین ږیرو یو جواب خو راکړي د خدای لپاره ولې راته بیده د دیواله ته ناست سپین ږیرو ته وایم که نه کولې هم راته ووایاست چې وانې کولې کولې که نه کولې ښه نو اوس چې ملا راته وایي چې د لمانځه وروسته دعا یا د جنازې وروسته دعا بدعت ته ستی په دا موسی کاروني کې دلته زه په اجرو کې څه وایم خلکو ویلي دي وایي دا دعاوې مه کوئ درې دعاوې مه کوئ پلانکۍ مه کوئ ته پرېږده یې پلا دلایل د کتاب ډېر دي داسې نه دی چې دلایل نسته موږ د مشرانو اتباع کوو قسم دی داسې دلایل لرم چې دماغ دې په در وڅرخوم چې میدان ته راحاضر سي دلایل ډېر دي خو دا درته وایم آیا د مشران خلک بېدینه وه چې نه وه بېدینه نن څه پېښه سول چې موږ ته یو ملا وایي زموږ مشرانو علماو نیکانو بزرګانو او سپین ږیرو دعاوې کولې وایي دعاوې مه کوئ آیا دا ستاسو سپین ږیرو درته وایم دا ټولو سپین ږیرو درته وایم دا ستی مشرانو په اجرو کې اسقاط ګرځوئ که نه ګرځوئ نو نن خو ستی په موسی کالوني او په غلجي کالوني کې داسې دي اسقاط لکه عنقا مرغه نوم یې مازې پاته دی چې اسقاط پیدا کېږي نه زه دلته په اجره کې څه وایم د دغه مولوي صاحب پلار وفات شوی الله دې رحم پر وکړي زه په اجره کې وم ستاسو د دې علاقې کې دلته د مولوي صاحب کور دی زما قریبان دي پلار یې وفات شوی په اجره کې پر ملایانو غږ وکړي مال راسي اسقاط ګرځوو یو نه راتلل یو څه طالبان ما ته نږدې ولاړ دي په اسقاط کې کښېني وایي موږ ماړه یو موږ ته روانه دي ښه ماړه دي چې اجره خلاصه سول یو سړي ول دا مسکینان را نږدې سي چې زه پیسې ورکمه دلته باره مسکین موړ ورک سو لار نه کېدل د ملایانو د لاس چې د پیسو ځای رالی باره موړ ملا ورته مسکین سي چې د اسقاط ځای رالی باره موږ ماړه یو د مړي سره دښمني ده سبحانه ولې څه پېښه سول چې 100 کاله و 500 کاله و 1000 کاله زموږ مشرانو اسقاط ګرځوي علماو کتابونه پر دې لیکلي دي په ټول مذهب د امام صاحب کې چا اسقاط نه دی رد کړی کني دا ګز دی میدان بیا وایم یو عربي کتاب راوړي چې پر اسقاط یې رد کړی دی را جوړي ماته
چا نه دي رد کړي نن څه پیښ شول چې خلک اسقاط ته ناروا وایي ښه زموږ مشرانو چیش کول زموږ مشرانو پر قبرو شنختې درولې که نه دا لندې لښتي د صحابهو میراث را پاته دی لس صحابه کرام ما پر دې باندې یو بیان کړی دی شاید ملګرو به لیدلی که نه پیدا کېږي لس صحابه کرامو په سند ثابته ده چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مړو قبرو سرو ته او سرو پښو ته یې لښتې درولې ول دا د قبر عذاب سپکوي په دغه کلي کې اجره وه زما د ماما زوی وفات سوی و دلته تی ته نږدې د تیر کال زه ورته راغلی وم د شپې دلته اجرې ته وختي مې ورته ویل ملګور اجرې ته درځم پر سنت طریقه به مړي پټوي دا نوي دینونه د پنجپیریانو د وابیانو به شاته کوي که چا خبرې کولې زه ورته تیار یم که نه هغه طریقه چې د الله د رسول سمو د صحابو او د اسلافو راپاته ده پر هغه طریقه به پټوي ول سیده چې اجره خلاصه سول چې ومې کتله هلته پر قبر شنختې نه وې وم ولې مو نه دي درولي وایي دا ملګرو ول نه غواړي مال ورسي هلې شنختې راوړي هلې در هغه ساعته ځم نه شنختې به راوړي ځمه نه مستحب کار نه مباح کار که خلکو بد وبلي اوس یې کول ضروري و لازمي دي ته به دا خو مستحب کارونه دي علامه شامي رحمه الله مقدمه د رد المحتار کې لیکلي دي وایي اودس په واله افضل دی که په ناوره باندې بیا وایي فرق یې نسته که په واله اودس کوي که په ناوره کوي خو معتزله شیګان وایي په ناور اودس نه دی روا لهذا اوس په ناوره په اوداسي کې ثواب دی ولی یو ګمراه فرقې منع وکړله د مباح منع که ګمراهانو وکړل اوس یې په کولو کې ثواب دی د مستحب منع چې ګمراهان کوي اوس یې کول ضروري دي مال ورسې شنختې راوړي ما ته نږدې یو حفیظ ګوټی ولاړ دی دا نیم مولا سر دې په خلاصو که نه نیم مولا راته ولاړ دی وایي دا خو د بل لښتې شکوي دا خلک په دې موږو ته یې مې راوړي دا شنختې دا د بل لښتې دي ګناه غاړې په بندېږي مال سبحان الله څونه متقي سوی دا تقوا دي څونه ډېره سوې ده خو در سل پسې اوښتی پر تقوا کې بیا د بید معافي یو مثال څه پیښېږي که څوم شیخ صاحب ناست دا خلک وایي خر چې دی خر چې اوبه څښي د غاښونه یې ټینګ نیولي وایي چې پروړ راسه تېر نسي یو خاشه ماشه رانسي تاسې خر ته فکر وکړي خو چې اخور چې علاقې عبارت څه چم کوي نو یو جوال پروړ په نس باندې چخ کړي د دې داسې تقوا ده ښه چې د مړي پر ځای رالل شنخته چې په دره دلته دوی تقوا کوي وایي بیا داسې نه چې یو حرام یو د بل لښته ونه شکوم چې پښتنه ځینې وکړي دی د انجیوز روپۍ خوري چې پښتنه ځینې وکړي دی په حرام کاروبار اخته وي دی د سود په کاروبار اخته وي دلته باره دی متقصې تقوا کوي مال صاحبه زموږ فقها وایي دغه کمې درختې وشان چې پر د عامو ځایو ولاړ وي چې خلک یې خپل په ملکیت کې داخلي نه کړي او خلک یې حفاظت نه کوي دا مباحات دي عبدالحی لکنوي رحمه الله وایي لکه پر د لارو چې د میوو درختې توتو شان ولاړي وایي دا چې یو سړی ګوره د هغه د حفاظت لپاره خصوصي طریقه نه وي جوړه کړې دا مباح دي خلک موږ تاسې توتان پر د لارو خورو کې نه خوري دغه لښتې کول بیا په دې باندې عام عرف کې خلک خوانه به دي چې ولې دې زما د درختې لښته وشکول ولې د اجرې سر ته ودرول په اجره کې بیا د هغه لپاره ولاړه ده مړی په خلاصېږي د ده باندې اور بل مړی په خلاصېږي پر د اور بل لهذا خلاصې ته راځم ډېرې خبرې نه اوږدومه خبرې ډېرې دي هره خبره ډېر دلایل لري زموږ د مشرانو عقیده ټینګه کړي زما وصیت داري همیشه خلکو پخوانی علما پخوانی نیکان پخوانی خلکو چې کومه عقیده درلودل در هغې عقیدې چې په هر نامه یو انچ وچاته مو راوړي چې پخوانی علما پر کومه لار و هغه لار راټینګه کوي عوامو خلکو ته وایم نور که په دین پوهېږي که نه په دا خبره خو به پوهېږي زموږ امیان خلک موږ ته وایي موږ مو لیوني کړو د شادۍ ملایان سي خو یو ملا راته وایي په 12مه خیرات مه کوه تا غوندې غټ ملا دی غټ ملا خو نو تی پیژنې زه خلکو ته غټ ملا اوس دا دی چې په غټ موټر کې سپوري غټه چپنه یې اغوستي غټې یې نکې کړي بیا د بید معافي عام چا باندې خبره نه ده غټ نوم لري فقیر دی چې هر څوک دی خطا دی پر خطا روان دی بس امیانو ته دا مختصره خبره کوم موږ ته یو وخت په مجلس کې یو سپین ږیري ویله دا خبرې راته وکړه لکه ما چې ته ویل وایي خو هغه ملا دی هغه وایي په اجره کې اسخات مه ګرځوه ته ملا یې زه د کمې وده ومنم ما له جواب نه ورکړی زموږ سره یو سپین ږیری ناست و هغه ورته زه جواب در کوم ول بیا ادبي معاف یو دوې زنانې ناستې وې یوې ښځې ابول ته یو خوري وایي په دا طالبانو کې هم غله شته طالبان هم غلاوي شروع کړي دي هغې ول طالبان غلاوي نه کوي طالبان خو سبکان وایي ول یا زما سړي ول نن یې زما څه په ماجد کې چوټې غلا کړي وې ول ابول یې ورته ویله ول طالبانو غلاوي نه دي شروع کړي غلو سبکان شروع کړي دي
ملایان نه دي غله سوي، غله په ملایانو ننوتل، غله په مفتیانو را ننوتل. اله العالمین دې رحم پر وکړي. زما یو استاذ و، د په تفسیر کې زما استاذ السید الشیخ نخبت الله اغا صاحب عرفي کډي اغا صاحب مبارک شاید دلته چې زه راتلم دی ول دلته د هغه د وراره مسجد دی، زما خو دلته نږدې تعلق نشته ورسره، که دلې ناست یم. کډي اغا صاحب مبارک به ویل اوس مفتي معنا موت جوت په یور فلامارز خو ما به دوی زه خپله مفتي یم، مفتیان به ناست دي. مفتي د اله العالمین صفت، مفتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت، مفتي د امام ابو حنیفه رحمه الله صفت دي. خو مفتي چې پر خپله لار د فتوا ولاړ دغه مفتیان چې دا د شرک او د بدعت ټاپې لګوه، دوه تور باندې مه پوهېږه، بس چې چا درته وویله چې دا شی ناروا چې ستا نه وي زده پر هغه د ناروا حکم کوه، دغه مفتي معنا موت جوت په یور فلامارز. اوس خو د هغسې مفتیان شته که نه؟ اوس خو دغسې خلک دي چې زه خلکو ته وایم یوه خبره لا بله کوم، د صدیق نصي په دې باندې د یو څو قصې او حکایات درته کوم. ښه زه هم چې داسې نه یي ته به تکلیف سوي یاست، زه نه یم ستړی، زه خو وحالت ته د سکر چې ورسېږم باره در سهاره تقریر کولی شم. یو کوچي دا خلک په د کوچیانو پسې زما د کوچیانو سره ډېره جوړه ده، زه د کوچیانو سره همیشه مې یاري ده. بله ورځ یو ځای مې جلسه کول، یو سړي راته ویل وایي دا خلک وایي دی کوچی دی، ته د یو ځان تعارف وکړه. ما ولې کوچي مسلمان نه دی؟ د ځان تعارف پې چشت. اوس خو دین هم پر دا را حسر سو که دې خبره کول وایي دا مهاجر ملا دی. زما شیخ صاحب دلته ناست دی، زموږ استاذ دی، زموږ د سرتاج دی، د شریعت طریقت استاذ ودی. یو وخت زه په یو مجلس کې ناست وم، یو سړي حواله د دغه شیخ صاحب ورکړل، ول دا شیخ صاحب دا مسله داسې کوي، بل دستي پر راوغورځېدی، ول زه مړی هغه مهاجر دی، فتوا د مهاجرو کار نه دی. اوس خو که دې مسله وکړه وایي مهاجر یې، وایي کوچي یې، وایي پلانکه یې. نو ما په هغه ورځ په جلسه کې مو ویله مال زه کوچي یم، په دې کې بدي نشته، هم زه نه یم کوچي، خو که کوچي خو نو داسې نه دی چې کوچیان خو ښه د عقیدې خلک دي، ښه نامیان په عقیده کلک خلک چې جهاد کې چې څنګه قرباني کوچیانو ورکړل، بل چا دغونه ډېره نه ده ورکړې. مقصد د خبرې ته راځم، په دا کوچیانو پسې دا مشهوره ده، وایي یو سړي کډه بارولې، باره یې ملا ته زوی وروستي، ملا صاحب دا زوی مې را ملا که کډې مبارک یې هغه ورته زوی خو نو دی په نیمه ورځ نه ملا کېږي، انتظار وکړه ولې تی دې مو کډې ځي وایي غزني ته را ملا کوې وې. نو مولوي صاحب ورته ویل ول رایه وله په نیمه ورځ زوی ور ملا کړي. ښه بس زوی ته دا ور وښول، ول که هر چا د هرې مسلې پوښتنه درڅه وکړله چې دا مسله څنګه ده، ورته په دې مسله کې اختلاف دی، لا نسلم موږ یې نه منو. دا یوه خبره یې زده کړه، د دین په هره مسله کې اختلاف دی، دا علما ناست دي، تاسې وګورئ هره مسله چې راواخلې یو قول پکې شته د اختلاف. نو کوچي چې ولاړې غزني ته ملایانو ته ویل ول زوی مې ملا سلنډ په پاکستان کې، هغه ورته څنګه ملا سول په نیمه ورځ را ملا. نو ملا چې برالي د مسلې پوښتنه به وکړل، طالب ورته په دا مسله کې خو د علماو اختلاف دی، نو لهذا لا نسلم، موږ د اختلافي قول نه منو، اذا تعارض فتساقط. ملایان خو هم دا شي صبیریږي که نه، هغه چې ول رشتاګو دغسې خبره ده، اختلاف خو پکښې کې دي، خو دته معلوم بس ولاړې به ول دا رشتاګو ملا سوی دي. یو بیداره طالب پر برابر سو، کوچي ته ول زه مړی زوی در کافر کړی دی، در ملا کړی نه دی، ته نه خبر ول څنګه کافر کړی دی، ول ته ما ته راوله ملایان راټول کړه. ملایان چې راټول کړل زوی چې ورته راوستي، هغه ابو طالب پوښتنه ځینې وکړل، ول د الله جل وعلا شانه په وحدانیت کې څه وایي؟ هغه ورته ویل ول په دې کې اختلاف دی، لا نسلم موږ نه منو، ول کافر سو. زه خلکو ته وایم اوس داسې مفتیان په پاکستان کې ډېر پیدا کېږي، ملایان او مفتیان. ښه اوس که دې زوی ملا کوي په نیمه ورځ، دلته مدرسې شته بیا یې وروله، هغه څه ورشي، هغه ورته وایي دا یوه خبره یې زده کړه، که هره مسله نه وه در معلومه وه دا بدعت دی، بس دغه مسله یې ښه زده کړې ده. چې پوښتنه ځینې وکړه دغه هغه ستا په مسجد کې زما په روژ کال د میلاد وروسته ستې د دغې علاقې د یو دوه مفتیان راغلي وه، د هغه صاحب ناست و، واقعه یې اوږده ده، بله ورځ هم په ګروپ کې یو چا هغه مناظره پورته کړې وه، ول میلاد بدعت دی، زما سره یې خبرې شولې، ما ځینې ریکارډ کړې ده، حتی داسې آل ته مې راورسوي، دا هغه صاحب دی شاهدان دي خبرې سته، ملګسه د میلاد صیغه در معلومه ده، دا په کوم کتاب کې ذکر ده، ولیا ولا کره معلومه ده، دغه نه ده ور معلومه چې دغه مسله په کوم کتاب کې ده، او وایي بدعت دی، ولې خو ور معلومه نه ده، بس چې نه دي زده وه بدعت دی، دا ښه خبره ده، دغه ښه. اوس خلک داسې دي، ښه
د داسې مفتیانو او د داسې مسلو څخه د داسې ملایانو څخه ګوري ځانونه راګرځوي داسې ملایان مه بچان کوئ زه خلکو ته وایم داسې مدرسې ته چې ځوی استه چې سبا بابا پر تا د شرکو د بدعت ټاپه لګي قسم دی در دې یو بېادبي معاب د خره ټانګه ورته راوباسه د خره ټانګې والا ښه دی نه دغه ملا او مفتي چې سبا ستا اسلاف ستا مړې په قبرو کې د مشرکانو بدعتیان بولي کډې هغه مبارک دی الله رحم وکړي هغه به کله کله په مجلسو کې ویله ول بازار کې چې روان یم ده به ویل ول کله کله د خره ټانګو والا بیا شول ول چې ملا باندې په مخه ورسي ول اخر خو مخ ځینې وګرځي بیا د بیمار ول ټانګې والا وایي بچ ملا ده ول ګوره دغه بې عزته خلک دي د ملایانو توهین کوي بچ ملا څه معنی باره به نو ده کله کله ویل ول هغه خر نه دی چې ټانګه چلی دغه خر دی چې د لوړ پر ناست در داسې خلکو در داسې ملایانو چې زموږ د پخواني اسلافو دین شرک و بدعت بولي حرام و ناروا یې بولي قسم دی چې دا ټانګې والا پر بیت ولې تا خو به نه کافر کوي تا ته خو به یو دعا وکړي چې مړ سي حاجي صاحب نو دغه زوی خو دي چې ته مړ سي بله د دعا څه بندي وایي دعا به نه کوي ختم به نه کوي سرخاکۍ به نه کوي ما ته یو سپین ږیري ویل په پښین کې زه په یو دکان کې ناست وم یو سپین ږیري راغلی زه د یو فوجي سره په مجلس اخته وم هغه فوجي راته وایي زما در دې لاس تعویض دی نن روان وم دغه مې کوي د سپورټ مې کوي کشنیانو ول هغه سړی مشرک دی ګوره پر لاس یې تعویض نو زما څه پوښتنه وکړه وایي تعویض څنګه دی مال په صحیح احادیثو ثابت دی دلایل به مې ویلي یا خبره به اوس دلته پرېږدم نو هغه سپین ږیری دلته ولاړ دی باره رالی هغه ملګري ورته وایي راځه دی وایي ته ورځه دا مولوي صاحب سره دوې پوښتنې کوم ما ته وایي په دا 12 خیرات څنګه دی مولوي صاحب مال په 12 خیرات بهترین مستحب عمل دی افضل د مندوبات دی وایي زما یو زوی و 12 کاله مې خواري کښل ځان مې ستړی کړي وامې ستوي کراچي ته ملا سو مفتي سو بله ورځ کور ته رالی نو ما ته ویل بابا وایي ته مشرک سوی ول ما ولې وایي تا په 12 خیرات کړی و دا خو د مشرکانو کار دی نعوذ بالله مشرک معنا کافر تی چې واس دا مشرک درته وایي د امیان خلک چې وایي دعا یې وکړل که نه دا د شرک والا خو دلته ډېر دي چې هره خبره کوي وایي دا شرک دی زه په چیلنج باندې د دې څه بیا وایم بیا مې چیلنج دی په دغه ازرګنجي کې څه ملایان راغلي وه ما ته خبرې ورسره کړي وي بله ځای خبرې رسولې وي زه بیا وایم دغه ملایان چې زموږ پر مشرانو د شرک او د بدعت ټاپې لګوي زه نن ورته پاتېږم شپه دلته ورته کوم در سبا پرې پاتېږم که ما ته د شرک او د بدعت جامع او معنی تعریف وکړي تی دا ګرده خلک به شهیدان یاست ما به دا ژبه راپرې کوي دغه ملایان یادوم چې دا ټاپې لګوي شرک و بدعت نه پېژني که پېژني میدان ته جراسې خبر به ورسره وکړم د دې ازرګنجي سره 2 ملایان راغلي وه هلته ما ته د طالبان ناست و زموږ د مدرسې طالبان وایي دا د اختر په ورځ روغبړ بدعت دی اوس که د اختر په ورځ په ماجتانو کې روغبړونه بند کړي دي هغه چې مسلمانان به خوشحاله کېدل هغه کارونه یې ګرده پرېښوله چې شیطان په خوشحاله کېږي هغه کارونه یې شروع کړل مال مولوي صاحب مسله هغه وخت حل کېږي چې پلا بدعت وپېژنو بدعت څه ته وایي ته راسه پر دې خبره وکړو دا وایي زه مناظر یم مفتي یم وایي په پنجاب کې مې مناظره کورس هم کړی دی ما ته ویل چې خبره مې ورسره شروع کړل ما د بدعت تعریف وکړه چې دوري سوره ډېر څه وڅرخېدي اخري یو وایي زما نه دی زده بل وایي زما یې زده دی خو پر خوله مې نه راځي په زړه کې مې ستا پر خوله مې نه راځي د طالبان ناست داسې خلک نن د شرک و د بدعت ټاپې لګوي دغسې خلک نن په خلکو باندې ځانونه پېژني او زموږ پر دا ټولو اسلافو د شرک او د بدعت ټاپې لګوي لہذا علماو ځوانانو ته مې خواست دی عام خلکو ته مې خواست دی د الله په خاطر د شرک و د بدعت ټاپې څه کمې کوي زموږ مشران مه ګمراهان کوي زموږ د اسلافو پر لارو مه لګېږي ای خلکو بیا درته وایم که د میلاد په نامه ناروا کېږي ناروا یې بولم زه د دې ناروا میلادو نه یم قایل انصاف په سره کوو دا بعضې مجلسو کې را زموږ د ملګرو هم په د میلادو کې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چوټې نقش ځړولی شاوخوا د الله د پیغمبر سم د چوټې په نقش کې یقیني چې ډېر غټ فیضات و برکات دي مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله پر کتاب پر لیکي دیوبند عالم دي مولانا زکریا کاندلوي رحمه الله خصائل په اخر کې دا نقش د رسول الله اسلام د چوټې رخلي بیا دغه د اشرف علي تهانوي صاحب د دیوبند علما او فضایل نقل کوي هغه وایي چې په کم کور کې دا نقش او قدم پروت وي هغه کور به اله العالمین د افت او د اوبا او د امراض څخه خلاص کړي دا ټول شان سته خو بیا هم زه وایم د میلاد په مجلسو کې مه ځړوئ
اسنه چې د جیش منکریم یا الله دې مې وساتي د بریلویانو شعار دی موږ نه کوو موږ بریلویانو ته څه ضرورت لرو چې زموږ په دین کې کوم شان ثابت دي او مطلوب دي هغه شان باید چې غیر مطلوب شان اتقوا مواضع التهم د الله رسول صلی الله علیه وسلم د تهمت ځایو څخه ځانونه وساتئ ولې د تهمت شان کوو څه ثواب پر مرتب دی په دې باندې چې ته زړی په جیب کې واچوه سید مقصد مې دا دی زه خپله د دغو شانو نه یم قایله که مې خپل ملګري په دې کې خطا بولي معذور دې مې وبولي زه وایم میلادونه کوو خو نه د بریلویانو پر طریقه نه د پنجپیریانو غوندې انکار ځینې کوو د دواړو څخه به مخالفت کوو پر شرعي طریقه د خپلو ملایانو او د اسلافو پر طریقه چې کوم شان زموږ اسلاف په کتابو کې په میلادو کې لیکلي دي پر هغه طریقه باندې به کوو اله العالمین دې مو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شفاعت را نصیب کړي اله العالمین دې مو د هغه په خاطر او په برکت باندې و جنت الفردوس ته واچوي یقیني ډېر ناچار یو ډېر ګناهګار یو د مشران نه یادوم علما مستثنا دي ځان یادوم اول قسم دی چې دومره قدر ګناهګار یو چې ګناوي په شانو سوړلی خو ګوره د شفاعت امیدوار یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت امیدوار شو که مو هغه پیغمبر علیه السلام ته دغه یو مجلس قبول سو زموږ د پلار او د نیکه در سترګو تېر دی بس او ایمان مو دی ان شاء الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به قبلیږي چې نیت اصلاح وي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوشحاله کیږي په دې کې خبره نشته پر دې کې خبره نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل میلاد په مجلس خوشحاله کیږي مولانا عبدالحی لکنوی رحمه الله فرمایي مجموع رسائل کې وایي په هندوستان کې یو شاعر د رسول الله السلام میلاد جوړوي بیا به په هغې کې اشعار ویل خو په میلاد کې چلم هم څه کوي د شپې خوب ولیدي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تا میلاد شروع کړي زما روح هلته در حاضر شو زه درغلم خو چې چلم دې شروع کړي د چلم د دود څخه زما بد کېږي برته درسره رالم ګوره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د میلاد په مجالسو خوشحاله کېږي هغه په داسې مجالسو کې داسې انوارات شته چې هغه خلکو ته معلومیږي چې هغه اصحاب د کشوف صادقه ودي زموږ ستاسو خلکو خو نو په دې شانو باندې سر ډېر نه خلاصېږي لهذا دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خوشحالۍ ذریعه ده نیت به اصلاح کو ان شاء الله نو څه نیت به مو وي د دې مسلمانانو څه نیت به مو وي چش به مو وي او هغه خلکو پر حال نه افسوس دی چې د داسې مجالس څخه محرومه دي ازه محرومه خو یې بد لا پسې وایې ورځ د آخرت کې به دي رسول الله صلی الله علیه وسلم قاضي وي ما او تا به هلته در غاړو سره نیسو قسم دی که دې پرېږدم ای ملا او ای مفتي چې پر حشرګاه پر میدان دي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضور ته ورپېښ نه کړمه چې ای د الله نازولې پیغمبره صلی الله علیه وسلم ستا په مینه و محبت کې ستا د رضا دپاره ستا د یاداشت دپاره ستا په مجلس کې راجمع وو ستا د دین په نامه باندې ستا د اسلام په دعوه کې دغه خلکو پر موږ باندې تهمتونه ویل دغه خلکو پر موږ باندې ټاپې لګولې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې دي قسم دی که دې پرېږدم که زما وس وسو چې د هغه و مخته دې ورپېښ نه کړمه هلته به زما او ستا فیصله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي زما او ستا فیصله به د حشرګاه پر میدان باندې کېږي چې تا څه کول ما څه کول زه په څه باندې اخته ومه تا پر څه باندې تهمتونه را باندې لګول اله العالمین دې مو هلته په سپین مخ باندې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم حضور ته ودروي که مې خطا کړې وه په خبرو کې دا زما او د شیطان ده که مې حق ویلې وه د اله العالمین د دین خبرې دي که مې د علماو په مخ کې بې ادبي کړې ده یا مې د چا وخت نیولی دي معافي ځینې غواړم بخښه غواړم ستی چې مې وخت در قدرمن کړي الله دې اجر درکړي ستی وخت مې نه دی ضایع کړی ستی وخت مې در قدرمن کړي هلته یو شیخ صاحب په مجلس کې خلکو ته مه وایاست چې ستی وخت مې در ضایع کړي ضایع وخت خو دا دی چې په سینما کې تېر کړې ضایع وخت خو دا دی چې په کوڅه کې ناست دی ضایع وخت د هغه سړي دی چې نن د میلاد مجلس دی د کور ته څنګ والی دی د هغه سړي وخت ضایع دی د هغه سړي وخت ضایع دی چې اوس هم په غیبت ته دغه خلکو اخته دي ستا وخت نه دی ضایع ستا وخت سره زر سو ستا وخت قدرمن سو ستا وخت د الله په دربار کې په هغه ترازو کې دی ان شاء الله دا ځکه وایم چې ډېر اعتماد مې د الله پر دین دی ان شاء الله پر دې مې ایمان و یقین دی که په ورځ د آخرت پر دغه مجلس اله العالمین اجر نه کړي در راسي ما در غاړې ونیسي که الله په دغه مجلس ونیولاست ما در غاړې ونیسي که ډېر هغه مبارک دی الله رحم وکړي
هغه ته یو چا ویلی ول د صوفیان خلک د برات په 15مه باندې د صلات تسبیح لمونځ په جماعت کې د زموږ صوفیان یې کوي دا نوي مفتیان او ملایان بعضې پر لګېږي دا ناخبره ملا دا ناخبره مولا چې دی هغه کله کله پر دې لګېږي که ډې هغه مبارک به ورته ول دا څنګه دي که ډې هغه مبارک ورته ول په لمانځه به مو خدای دوزخ ته نه اچوي چې ولې دې لمونځ کوئ په لمانځه به مو خدای دوزخ ته اچوي چې تا ولې لمونځ وکړي د حکمت ډکه خبره ده هغه وخت چې لمونځ و مغیر حکم شرعي ته نه وي نو آیا نبی علیه السلام یا الله بلاکی به مو په دې ونیسي چې ولې مو زما د دین خبرې وکړلې کومه خبره ده یو ملا دې ماته ووایي چې دا خبره دي د کتاب سره نه وه برابره غږ دې راته وکړي که د کتاب برابرې دي اوس مو په دې خدای نیسي چې ولې د کتاب برابرې خبرې کوئ ولې دې زما د پیغمبر علیه السلام صفت کوئ ولې دې زما د کتاب خبرې خلکو ته کولې په دا به مو خدای دوزخ ته نه اچي لږ فکر خو نه ولري اله العالمین به مو انشاءالله په دغه خاطر باندې جنت ته اچي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صفات مو بیان کړل د هغه د مجلس خبرې مو وکړلې په دې به مو انشاءالله الله بخشي زموږ پر دې ایمان و عقیده ده زموږ دغه لار ده دا زموږ د مشرانو لار ده په دې شانه مو خدای نه نیسي په دې مو خدای نه ګناهګاره کوي بیا درته وایم اعتماد مو پر الله دی چې الله جل وعلا شانه به مو بخشي امام غزالی رحمه الله فرمایي احیاء العلوم کې امام غزالی صاحب مبارک فرمایي امام غزالی صاحب څوک دي 1000 کاله مخکې تیر سوي دي تی به ما ته وایاست چې ته ولې ارګړی وایې چې دا ملا 1000 کاله کېږي دا 200 کاله کېږي دا ځکه وایم چې زموږ دین ګوره 1000 کاله تاریخ لري زموږ دین 1400 کاله تاریخ لري زموږ دین 1400 کاله تاریخ لري د وابي کاکا دین څو تاریخ لري د پنجپیري دین څو تاریخ لري چې پنجپیر جوړېدی چې انګریز رالی پاکستان و هندوستان ته دغه تاریخ زما یو ورور دی هغه کله کله ګپه کوي وایي دا ماشیني چرګان په یوه کار سره پیدا سو په هغه کال دی پیدا سول چې ماشیني چرګان پیدا سو ماشیني چرګان هم په 40 ورځې غټېږي باره لالیږي دا هم په 40 ورځې راته مفتیان سي په یوه چله باندې دا هغه په یوه ورځ پیدا سي د ماشیني چرګ هم نر و ښځه ولاکه معلومه ده د دې هم نر و ښځه ولاکه دی ډېر معلومیږي چې دا اوس نران دي که ښځې دي ته به په نر خطا کې هغه به ښځه وخېږي سر دې په خلاص شو که نه نو دا هغه وخت پیدا سوي دي زه ځکه دا حوالو کې چې وایم د دې 1000 کاله کېږي د دې 1200 ما سږ کال زموږ په پښین کې هلته پنجپیریان دي زه شرانیان بولم د دې شرانیانو سره مې د مناظرې خبره وه بیا مې یو شرط دا ورته کښېښوي مال هغه کتابونه به راوړو چې 200 کاله مخکې لیکل سوي دي بس راسي چې پر هره مسئله بحث کوي اوس بیا وایم داسې کتابونه به پیش کړو چې 200 کاله مخکې ګوره د بریلوي تاریخ 200 کاله وخت نه لري د پنجپیري تاریخ د سلفي تاریخ د مودودي تاریخ د کپټني تاریخ دا 200 کاله وخت نه لري کني نر دي سي یو د 200 کاله مخکې ماته په دا نامه باندې خپل تاریخ پیش کی د غز د میدان نه لري داسې کتابونه به راوړو چې نه پنجپیري و نه بریلوي باره به نو زه تا ته نه وایم چې دا پنجپیري دي نه به ته ماته وایې چې دا بریلوي دي دا خبره به د مابین ځینې دی خلکو ته ویل وایي دی دا 200 کاله ولې دا شرطونه یږدي دی د دیوبند منکر دي مالیه د دیوبند اکابرین زموږ د سر تاجونه دي د دیوبند علما تی منکرین یاست چې خلکو ته مو بدنامه کړل د دیوبند علما خو د امام صاحب د مذهب تایید کړی دي د امام صاحب مذهب خو د دیوبند مخکې مو نو د هغو تایید عین د امام صاحب مذهب دی د امام صاحب مذهب عین د دیوبند تایید دی دا زه د دې لپاره د نارې وم چې 200 کاله 1400 کاله زه به خلکو ته پر میدان دا ښکاره کوم چې پنجپیرۍ 200 کاله مخکې تاریخ نه لري او پیداس امیانو و طالبانو بیا درته وایم که دوی وایي لرو یې 200 کاله تاریخ دغسې ملایان چې وایي اسقاط ناروا دي ورته دغه ملا ویل چې هره ورځ مې را وغواړې حاجي صاحب دغه کوټې ته بیا درته راځم ورته دغه ملا ویل یو کتاب راوړه چې 200 کاله مخکې ویلي چې اسقاط ناروا دي یا شنخت ناروا دي یا میلاد ناروا دي ځکه دا ګرده ملایان د کوټې دې راجمع سي راجوړي خو قسم دی کې راوړي که د یو بل پر شا باندې در اسمانه ودرېږي دا شپه به ورځ سي دا ورځ به شپه سي دا قبله به المرخاته سي دا المرخاته به قبله سي خو دوی به د خپل دین 200 کاله مخکې رکې ثابت کنی دا غز دا میدان زما څه چې غواړي را دي سي کومه مسله غواړي هره مسئله چې دی زما سره اختلاف دی زه به 200 کاله مخکې کتابونه پیښوم دا غز دا میدان دا خبره خلاصه دا زموږ د دې حل زوم د دې دین نه ویلي کنی را دي سي مقصد د خبرې ته راځم امام غزالی صاحب مبارک 1000 کاله مخکې تیر سوی دی هغه د تصوف په مسله کې راځي وایي زموږ ملایان اوس په تصوف نه دي خبر بیا وایي
ورځ د آخرت کې به 4 سره امامان د خپل مذهب د علماو سره په غاړه کې لوېدلي. اول جنگ به د خپل مذهب د ملایانو سره، د امام صاحب خپل د مذهب د ملایانو سره په جنجال اخته وي. ولې؟ وایي زما د مذهب نوم دې استعمالوي خو زما لار دې پرېښي. زه هم قسم دی دغه ملایانو سره په ورځ د آخرت د امام صاحب په مخ کې زه دا مسله سپینه کړمه چې داسې شرعي مجالس مو کول او دغه ستا د دین او د مذهب دشمنان د دین او د مذهب په نامه کې پر داسې مجلسو لګېدل. اخري فتوا درکوم کښېنم امیانو خلکو تی خو فتواوې راسه غواړي. هغه ملا چې وایي د میلاد مجلس ناروا دی لکه نن چې دی، هغه ملا چې وایي اسقاط ناروا دی پر شرعي طریقه، هغه ملا چې وایي دوای او شنختې ناروا دي، هغه ملا چې وایي ختمونه ناروا دي، په دا ملا پسې که مو لمونځ وکړي غاړې مو خلاصېږي ثواب یې نسته. دا درته وایم په دا ملا پسې چې هر څوک لمونځ مه کوئ یوازې کوئ، په دا ملا پسې چې څوک لمونځ کوي د لمانځه یې غاړې خلاصې دي خو ثواب یې نسته. د کنز العمال حدیث دی، زما کتاب الاهتدا کې د دې حوالجات موجود دي، نور به بیا خبره وکړو. دغه ملا پسې بس منځ نه کوي، د دې ملایانو څخه ځان وګورئ. څوک زموږ د مذهب علما دي د هغو ځانونه د پښو خاورې کوي. علما د امت څراغان دي، علما د امت رهنمایان دي، خو چې پر مذهب جوړ وي، چې د مذهب مخالف وي، چې په هر نامه دي ځغله کوی. اللهم هل بلغت وما علینا.